بسم الله الرحمن الرحیم. افعال القلوب ولا درسینا شری دی. افعال القلوب زوی د صادر دل زړه ده، جوارح سره تعلق نشته ده. و دی دوا مفعولون غوړي و دی درې د شک ته پورا دی، درې د یقین ده پورای. درې د شک ته پورا چې وی چې کیم وی ظننتو خیلتو و حسبتو، و درې د یقین ده پورا وی هغه شی علمتو رأیتو و وجدتو. و یہ چې د اپدیه دواړه شه مشترک ده، شک و په یقین شه. هغه دا زغمتو. زغم دوه معنی دي. زغم یقین معنا یادو و ګمان معنا یادو. چې کله د افعال قلوب هغه درې وي، ظننتو خیلتو و حسبتو، هغه چې وي هغه د شک ته پورا دي کنه. هغه شی به د ګمان ترجمه کوي، ګمان. و دا یقین ول چې دی دغه علمتو رأیتو وجدتو، دغه شی یقین شا. و دا یو چې په دې دواړه شه مشترک ده، ا د دواړه د پورا ده، یعنی شک ته پورا کله کله استعمالېږي و یقین د پورا اوه جمله شه یو داسې قرینه موجوده یا جمله نه مخ سیاق کلام چې کیم کلام ارچاله دلاوي مخ، یعنی هغه جمله نه مخ سه جمله چې تیریږي هغه بند نظر اچوي به تو ته پته لګي چې دغه زغمتو چې دغه د یقین د پورا دو کا د شک د پورا دو. شا والواحد المشترک بینهما، و یو فعل قلب چې مشترک تا بینهما په میوز د دې دواړه شه، یعنی په میوز د شک او د یقین شه. هو زغمتو، اغا زغمتو ده. مثلو لکه زغمت الله غفورا، مو یقین ده په الله باندې ډېر بخښ کوین کا. مو یقین ده په الله باندې ډېر بخښ کوین کا. فهو لليقین، پس دغه د یقین د پوره دو. بلې چې الله پاک غفور ده کنه، ګناه همیش تاسو تسک بخشي. چې د سمندر د جاګ نه دا ګناه نه زیات شي و په رښتیا ته الله پاک ته او بوسه لیاد ندامت ولا یوایش کا د سترګې نه پریوزي د خدای د ډور دی وجنه. خدای پاک اون ګناه نه ته معاف کو، بلکې هغه یش کا خدای الله پاک د خوف ته وجنه چې تاسو سترګې نه پریوزي اخو ډیره قیمتي دی، اخو ګناه نه خو دې سره ختم شي. خو الټا تو یو سعادت ده د تحصیل شي چې جهنم نه تو د پر هغه یو سوس کا یش کا حجاب وګرځي پرده. شه زغمتو ازداد الله پاک د بخښنه ولا صفات ته خدغه صيغه د مبالغه دو. تاسو ول کنه مبالغ کل حذر رحمان والموضال منطق رحیم مجزم زحقت صبور ثم صدیق. صبور اس د صبورن په وزن باندې چې سیم راوي په شعر شیخ علي یو صبورن لیکل دا کنه، او دغه په وزن باندې چې سیم را اسماء مشتقات ارسی هغه شوی دغه مبالغه معنا پرتاوي. صبورن شه ډېر زیات صبر کوین کا. شا فهو لليقین، بدغه د یقین د پوره دو. وزغمت الشیطان شکورا، و زه ګمون کوم په شیطان د شکر گزاري. فهو للشک، پس دغه زغمتو چې دو د شک د پوره دو. اس شیطان سره دغه جمله شه شکورا نیت کړه. دغه جمله مطلب څه شه؟ یعنی الله تعالی نه، دغه جمله مطلب دا ده الله تعالی ته خو یقینا د غفورون ولا صفات ثابت تا، و شیطان ته سره د شکوران لفظ استعمال کړه. دا دغه زو دا ګمون کوم چې شیطان به مونږ په لشکې ګناه خښول شي. په لشکې ګناه شکر گزار کېږي نه دمو چې کفر مې نه اختیار کړه، ګناه مې نه پرېږدي. دغه دا مراد ده. و یه مشترک په میوز د شک و یقین شه هغه زغمتو ده. لکه زغمت الله غفورا، دا د یقین د پوره ده. و زغمت الشیطان شکورا، و دغه شی زغمتو ده شک د پوره ده. یعنی زه ګمان کوم چې شیطان شکر گزار ده، یعنی دا شکمنه خبره ده. ٹھیک شلا کنه؟ از دغه باندې د شیطان لفظ باندې دا قرینه موجوده ده چې دا شیطان لفظ یې قرینه ده د جمله چې شیطان چې را شکور نه ده د انسان. ٹھیک شلا؟ چې نن دوا ګناه نه وکړي سبا ته دای ته چې اوه مړه ودا سملګری په الله شي
چې لاس خو د کړي یا وا هغه د نه پرې دی چې بلاس وکي کنه به نه را تر دې دا پرې چې د ملګری ته خو ژوند سه و د تبدوري خشلول ته د کفر تر رسای چې کافر شه باس بیا دای نه را د تو طرف نه یغه شزړی کارور شو بیا دای نه په تو خوري نه کوي. دغه جمله ترکیب الواحد المشترك بينهما الواحد موصوف المشترك صيغه د اسم مفعول کا فاعل اسم مفعول پس دلیل میں اول اسم مفعول دو مشترك مقابل اخر یہ مفتوح تکنا چې ثلاثی مجرد نوی به خواهد مفعولون په وزن ارسی و چې ثلاثی مزید فيه نه د اشتراک باب افتغال مزید فيه نه چرسی هغه شوه پلا میم مضمومه و مقابل اخر ته به وګوره کا مفتوح به دا مفعول دا و کا مکسور به دا فاعل دا مشترک ته مقابل اخر یې مفتوح ته دغه مفعول دا بینهما مضاف مضاف الیه دغه مفعول فيه بینهما مراد د پمیونز د شک و د یقین شه دغه نه مفعول فيه جوړیږي د مشترک صيغه د اسم مفعول د پر او المشترک شه یو نائب فاعل یاده اس المشترک اسم مفعول سره د نائب فاعل سره د مفعول فيه دا په ګډه باندې شبه جمله شلا او صفات شه د الواحد د پر موصوف صفات د په ګډه مبتدا هو زغمتو به اس د فعل ول ترکیب نه کوي کنه لفظ د زغمتو د چیت که باز دغه مراد دغه شه چې اس میر د فعل غو ترکیب نه کوي دوزی خالی میر د زغمتو لفظ باندې راغیږي لفظ د زغمتو چې کیم شدای خبر شه مبتدا خبر جمله اسمیه خبریه هغه ضمیر فصل راجع وی هغه مبتدا طرف ته مراد خو هغه مبتدا د زنه کنه الواحد المشترك بينهما دغه مراد دغه هوانه ٹھیک شلا کنه خو د مبتدا او د خبر په میون شی یو فصل رويستو د ضمیر دغه د سامع د مخاطب به دراول متوجه کوله د پورا وفي هذه الافعال لا يجوز الاقتصار على احد المفعولين لانهما كاسم واحد لان مضمونهما معا مفعول به في الحقيقة وهو مصدر المفعول الثاني المضاف إلى المفعول الأول إذ معنى علمت زيدا فاضلا علمت فضل زيد فلو حذف أحدهما كان كحذف بعض أجزاء الكلمة الواحدة ننوي دغ مضمون خلي يغوكو معنى و تشريح و ترکیب بیا وکو کاشم دینو وفي هذه الافعال بدغه افعال قلوب شی چې دا وو ذکر شل بدغه شی لا يجوز الاقتصار على احد المفعولين نرو کیږي نه دا جایز اقتصار ارلاندول یو شی ویش دا تیرلاند کې دوا مفعولون غوړي تیرلاند کې په یو مفعول باندې دغه ته اقتصار وي نرو کیږي اقتصار ارلاندول على احد المفعولين یو مفعول باندې لانهما ذکر چې دا دوا مفعولون چې دي د افعال قلوب ولا كاسم واحد پشان دی یو اسم دی ظاهرا خو دې دوالی دل شي امیر مفعول اول مفعول ثانی نوم ورکو خو دا په حقیقت سے پشان دی یو اسم دی لان مضمونهما ذکر چې مضمون د دغه دواړه مفعولین مغن په یو وخت مفعول به دا دواړه چې سره ګډ شي به دغه مفعول به د حقیقت شي په حقیقت ام مفعول به څنګه ده لکه دا مثال دا عالم تو زیدن فاضلا لږ کی متوبري کتاب تنه عالم تو زیدن فاضلا مو یقین وکړو په زید د فضل ول یعنی د علم چشتان د بڑائی چشتان بڑائی په علم پیره دو شا اچھا عالم تو کا زنه درې کې د زیدن مبتدا ده او فاضلون خبر ده زیدن فاضلون ٹھیک شلا کنه دوا دی عالم تو په داخل اشلا اس دی بیا دوا دی یو نه مفعول اول جوړیږي بل نه مفعول ثانی جوړیږي خو اس دغه جمله مضمون ته وګوره مضمون یې سره تړل ده مضمون یې څنګه ده د مفعول ثانی
اصل شه د دغه جمله ارک جوهر په مفعول ثانی شه پرېت وي د مفعول ثانی ول مصدر ته وبوسه ا مضاف کا مفعول اول ته فاضلا ول مصدر ته شيدا فاضلن خو اسم فاعل سی یادو کنه اس فاضلا یا فاضلن دا مصدر مضاف کا زید تا فضل زیدن فاضلن نه جوړ کړل علم تو فضل زیدن دغه تا اس د فضل زیدن چې شو دغه مضمون جمله فضل د زید فاضلن خو شبه جمله دو کنه صيغه د صفت اسم فاعل دو کنه ایسے مصدر و بوسا مصدر یہ مفعول اول تا مضاف کا دغه مضمون جمله مفعول به شه د علمتو د پورا نو په دغه دلیل باندې دغه دوا مفعولون چې دی په دغه شته یې یازنه کموای نشه اس فضل زیدن ته وګوره فضل زیدن نه د کا فضل ټک درې ک علم تو زیدان د خالی ویل بیا معنا نیګړی دو کاو دی ویل چې عالم تو فاضلن بیا معنا نیګړی دو ٹھیک شلا کنه نو داسې معنا وې کوي د زیدان فاضلن چې مفعول ثانی ولا مصدر و مضاف کې مفعول اول تا دا تو په یای طلب په یای چې زیدان فاضلن چې دی دا په حقیقت شه یو لفظ ده په حقیقت شه دا داسې دا چې فاضله زیدن ده و مضاف الیه شه اصل تشایوي اصل مضاف وی اصل مضاف هغه بل خو د پیژنګلې د پرای شاه دو ذرا سے جب پیش لو ایسو کې تو بتاو غوړی د پوز جمله تلش کې لوټ شي لئن مضمونهما مغن زکه چې مضمون د دی دواړه هما ضمیر مفعولین ته راجع ده د مخشه جمله څخه تر شو ده زکه چې مضمون د دواړه مفعولین مغن ایک ساتھ په یو ځل په ګاډه مفعول به فی الحقیقت مفعول به دا په حقیقت سے مفعول به یو بھی کنا شا و اغه مفعول به تشیدا او وهو مصدر المفعول الثاني اغه مصدر د مفعول ثانی دا المضاف الى المفعول الاول چې مضاف شي مفعول اول تا از زکا چې از معنا علمتو زیدان فاضلان زکا چې معنا د علمتو زیدان فاضلان د معنا او ته مضاف تو کنه علمتو زیدان فاضلان د مضاف الیه ده چې دغه معنا دو علمتو فضل زیدن معنا ده دغه جمله چې مو او په ژوندو فضل د زید فلو خذفا پسکا حذف شي احدهما نائب فاعل د حذفا د پورا پسکا حذف شي یو د دغه دوه ځخه د دوه مفعولون نه دي زیدان دا او یو فاضلان دا کچره په دغه شی یو حذف شي کانا که حذف بعض اجزاء الکلمه الواحده کانا ویوه که حذف پشان د حذف کوله بعض اجزاء الکلمه الواحده زنه اجزاء د یوه کلمه نه زنه اجزاء حذف کا دا کلمه معنا مراد پوته کېږي پزوي نه پوته کېږي کلمتون لفظ دا کلمتون لفظ نه ده کاف درې ک لمتون شکنه به معنی شلا دا شی کچره یو مفعول بند اکتفا وکي و دوا مفعول نه کې وسره یې ده بيدا د څه لکه یو کلمه نه چې جوس پرې کې دغه سبق خلاصه دادو چې دغه شی افعال قلوب دوا مفعولون غوري او د تشای دلیل سره چې یو مفعول بنده اختصار ارلاندول اکتفا جایز نه دو هر صورت چې ودی مفعولون دوا غوري دغه رنګه باب افعال چې د خاصیت بند نظر وکي تعدی اده باب افعال په خاصیت سے پہلا خاصیت کی آغاز ذکر کړي مشاهیر خاصیت یې ده چې کوم فعل متعدی وي باب افعال ته یې په دشه مفعولون دوار شي کچره یو فعل لازمی وي مفعول نه غوړي او باب افعال ته یې به د سره یو مفعول پیدا شي یو مفعول سره حاصل متحصل شي اس متعدی فعل چې باب افعال شي هغه مفعولون دوا په چار ویوتا اس دا اگر چې هغه د دوا مفعولون چې دي صورتان خو دوا دیو بلنا جلا لیدل شي او په حقیقت شه دا دوا مفعول نه د په حقیقت شه مفعول به دا
دا مضمون د دغه دواړه جملې په ګډه ده چې کله مضمون ځنه جوړ کې یعنی د دوام مفعول المصدر پهلا مفعول ته مضاف کې به دغه مضمون جوړ شو اس به دی دوا نه پته کې اس به دی یو شو لکه فضل و زیدین یو ده دغه نقطه ته بیا یې ځل سوچو کیه چې مضمون ار یستل نه بعد دوا ګوشي کلمات یعنی دوا ګوشي مفعولین دا یو کلمه سرنګ شله دغه مثال داسې ده لکه سرنګ مضمون د یوه بل جمله تو وبوسه بیا وسرنګ وبوسه خبر ته ولوټ شه په خبر شه مصدر تلاش کې هغه مصدر مبتدا طرف ته مضاف کا دا مضمون د جمله شه یو جمله اسمیه دو فرض کرو زیدون قاما اس زیدون قاما نه ته مضمون د جمله وبوسه سرنګ وبوسه قاما فعل دا مصدر زنه وبوسه قاما یقومو قیاما اس قیام مصدر ده ویستو مبتدا ته مضاف کا قیامو زیدن دا مضمون ده جمله شه ایشل وستا زیدن قاما اس چې دغه شه سیکسوال در باندې وکړو چې مضمون ده جمله ته شایدا قیامو زیدن ده زید وی لړای دا د مضمون شه د غرانګ د افعال قلوب د دوا سره فعل قلب د داخله دل مخ دیه مبتدا او خبر وی د فعل قلب په متختیه شه دیه نه مفعولون جوړ شل ادي مضمون में په داسې طریقه روبوسه چې مفعول ثانی نه وي مصدر روبوسه مفعول اول طرف ته مضاف کې د اضافت د تړین د ربط نه په دی میون شه یو داسې جزئی رابطه پیدا شي داسې تړین پیدا کېږي چې دا یو لفظ د بل لفظ جز وګرځي دا یو لفظ د بل لفظ جز وګرځي اس چې جز یو وګرځي اس جز چې ته د جز نه جدا کوي به د کل نګړه کنه بیا دا مضاف الیه شله و مضاف الیه شه دا مضاف چې وی د مضاف الیه د پورا خبر وي دا مضاف الیه د پورا خبر دا نقطه زین چک شي اس دا پته ولګی دا چې د قیام زیدن یا دا جمله چې علمت زیدن فاضلا په دغه شه فضل زیدن اس د فضل زیدن چې دا دغه سترګې د یو بل نه جدا لیدل شي او دا په اصل شدي دا یو مربوط کلام د فضل زیدن د فضل زیدن و دا په ګډه باندې د علمتو مفعول ده یې زل بیا تو وګورئ وفي هذه الافعال لا يجوز الاقتصار او په دغه افعال شه نه راو کېږي اقتصار ارلانډول اکتفا کرنا على احد المفعولين په دوه ځخه په یو مفعول باندې لانهما ذکر چې دا دواړه هما ضمیر مفعولین ته راجع ده دی دواړه کا اسم واحد په شان د اسم واحد دی لکه قیام زیدن می چیت دا قیام زیدن د اسم واحد څه کنه لیا فضل زیدن دا اسم واحد تا ایسی دلیل د تشایل لان مضمونهما ذکر چې مضمون د دی دواړه مفعولین مضمون مغان پګاډا مفعول به فی الحقیقت مفعول به د حقیقت شه او هو مفعول به چې دا اتشایدا وهو مصدر المفعول الثاني واغا مصدر د مفعول الثاني المضاف الى المفعول الاول چې دای مضاف ته مفعول اول ته اذ ذکر چې معنا علمتو زیدن فاضلان معنا د علمتو زیدن فاضلان دو علمتو فضل زیدن زیدن فاضلان نه فضل زیدن جوړ فلو خذفا پسا لو حرف شرط په ماضی باندې داخليږي ٹھیک شو ان حرف شرط هغه د شک ته پورا په مستقبل داخليږي و اذا یا حرف شرط د ماضی د پورا لکه اذا جاء نصر الله اذا د ماضی د پورا خاصه دو و اذا کا به هر کله په دو په ماضی داخله شي یا مناوي وي مستقبل شه حروف شرط چې دي ان و اذا دغه مناوري مستقبل ته او فرق دا پښې چې ان چې د اپ فعل مضارع داخليږي و اذا چې د اپ فعل ماضی داخليږي او که په فعل ماضی داخل شي یا دو معنا مستقبل ته شي و بل فرق دا پښې چې ان په شکمنه جمله شه استعمالېږي کنه چې د شرط پورا د جزاء حصول یقیني نه وي
و ازا چې دا هغه د یقین د جزم د پر استعمال ځکه بدای په د استعمال اکثر لفظان په ماضی ده و لو چې دو دغه حرف شرط دغه په ماضی داخليږي پس کچره حذف شي یو د غدوی مفعولین زخه کانا که حذف بعض اجزاء الكلمه الواحده دا ش پشان د حذف کوله د زنه اجزا د یوې کلمه نه ته زنه اجزا چې حذف کې خو کلمه به ننګړي پته شلا کنه کلمتون د اخري تا زنه درې کړل یا د کاف زنه درې ک هغه کلمه ننګړي شلا دا شای فضل زیدین چې دا دغه نکته فضل د زنه جلا ک خلی زیدون د یت ک عالم تو د پورا عالم تو زیدان د ول بیا معنا خطو دو او کا عالم تو فضلان د یت ک بیا خطو دو دواړه وی دا خو په داسې ترتیب وی دا چې د مبتدا خبر ولا ترتیب صحیح وي مبتدا خبر ولا عالم تو چې زنه درې کې بیا زیدون فاضلون دي کنه عالم تو په ولا غوا اس بیا ترتیب شوه هغه مبتدا چې او عالم تو په سلا غوي مفعول اول وي عالم تو زیدان فاضلان ترکیب د سبو کو کا خیرو پتا خو پېښ وستا